تورې چغې ورته ووایي. حاجت صاحب وناڅوئ. اجمل ماتا خدا سے پوڑنبی دل ملاقات کے اخکاری ماتا خدا سے پوڑنبی دل ملاقات کے اخکاری سوات پا جنت کے دے و جنت راتا پا سوات کے اخکاری ماتا خدا سے پوڑنبی دل ملاقات کے اخکاری سوات پا جنت کے دے و جنت راتا پا سوات کے اخکاری و پچم گاون کے د غریب یتیم نه نوی خبر د بعض خلکو ته خدای صرف په جومات کې ښکاري. ډېره زیاته مننه د مشال پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې د باغي شاهد د خوشحال څومره غړي چې په دغه ټولنه کې دي ټولو نړۍ مننه کوو. ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی. د کاروان مومن خصوصي مننه چې د هغوی په وجه باندې زه دې ځای ته رالم. انور خیال زموږ سره ملګری شو په دومره کامیابه مشاعره باندې دوی ته مبارکي هم وایم. او حمزه بابا وایي چې زه قطره یم ما ته سپک نظر ونه کې زه چې بل ځل راځم زه به باران یم. بل ځل لکه بیا د دې ټولنې کم پروګرامونه په دې ځای کې نه کېږي ځکه چې دا ځای ډېر زیات ورکوټی دی خو د وخت کمې مخصوصېږي. زه به شعرونه ووایم چې په خوار نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډیوې ته تیلې ورته کم هوا راشي. په خوار نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډیوې ته تیلې ورته کم هوا راشي. او چې په لیدو یې زما مړ وجود کې سا راشي هغه ته ووایه چې خپل کلي ته بیا راشي. چې په لیدو یې زما مړ وجود کې سا راشي هغه ته ووایه چې خپل کلي ته بیا راشي. که ستا دارو دي او که دې دوکاندار پیسې هر څه به وشي خو مورجانې چې تنخوا راشي. که ستا دارو دي او کدی دکاندار پیسې هر څه به وشي خو مورجانې چې تنخوا راشي. او د خپل وطن بدمنۍ داسې خفه کړی یم چې څوک په کړس خندا کوي ما له ژړا راشي. د خپل وطن بدمنۍ داسې خفه کړی یم چې څوک په کړس خندا کوي ما له ژړا راشي. عاجز زه یې د جنت سره تشبیه ورکوم ذکر چې چرته هم زمونږ د پښتونخوا راشي. او ور دې زما د زړه د کور نه وخي خال دې په زنه باندې تور نه وخي. او په غاښو مچې چې د شونډو څوکې خلک د ګل پاڼې په لور نه وخي. او دا خو کعبه ده احترام یې کوه د خدای ظالمه خلک مور نه وخي. دا خو کعبه ده احترام یې کوه د خدای ظالمه خلک مور نه وخي. او کومه ګناه چې څوک په خپله کوي هغه ګناه باندې د خور نه وخي. کومه ګناه چې څوک په خپله کوي هغه ګناه باندې د خور نه وخي. پیسې به درکم خو خپل خان ته وایه چې دروازه راته په زور نه وخي. پیسې به درکم خو خپل خان ته وایه چې دروازه راته په زور نه وخي. او که مې خپل دی که پردی راته معلوم دی د دې ښار هر یو سړی راته معلوم دی. او جوبل خپل تندی راته معلوم دی د ویشتونکي هر غرګې راته معلوم دی. او څوک مې وژني او د چا په سلام رمه که هغه دی او که دی راته معلوم دی. او چې وده شم د وړو په شانتې شور کړي ستا د لیچو هر بنګړی راته معلوم دی. او چې ټول عمر د غریب سړي خلاف وي
د جرګو دغه پټکې راته معلوم دی چې ټول عمر د غریب سړي خلاف وي د جرګو دغه پټکې راته معلوم دی او دا به هر وخت د سپیاکو جنګ کې مات وي د عاجز سړي تندې راته معلوم دا به هر وخت د سپیاکو جنګ کې مات وي د عاجز سړي تندې راته معلوم دی او په قدم قدم تندک خرم خراب یم جنگ ستا له لاسه ډېر زیات په عذاب یم او نه مې قدر نه قیمت شته د یارانو د کباړ دکان کې پروت یم کتاب یم نه چا ښکل کړم نه چا کېښوم په اوربل کې په میره کې ټوکېدلی یم ګلاب یم او زه په خپله نامه فخر کړم پښتون یم نه شاهین یم نه زمری یم نه عقاب یم او که په خوی حسلت مې ګورې نو عاجز یم که د درنه مې خبر شوې نو نواب یم او اجمل ورور ته یې دغه شعرونه ډالۍ وي چې په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي او یا خدایه د خانانو محلونه دې آباد وي زمونږ په دروازو کې ترې رڼا غوندې راځي او په ډک ډک بازارونو کې خالي لاسونه ګرځم د خپلې بېوسۍ پورې خندا غوندې راځي او ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته اوربل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي او چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي او زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیواله سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسپېلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زمونږ په کور کې ورندار ده زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې جمع شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېد بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاپوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نفوذې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خانو مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زر یې خورې کړم